لوګر چې د هیواد له کرنیزو ولایتونو څخه دی څه باندې 80 سلنه وګړي پر کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په همدې حال کې د کرنې او مالدارۍ ریاست سږکال په دې ولایت کې د مڼو د حاصلاتو 7 سلنه ډیروالی تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې پر څه باندې 1100 هکتاره ځمکه د مڼو بڼونه ایښودل شوي چې ځانګړی خوند او نوم لري. نظر به سال گذشته خوشبختانه امسال حاصلات سیب خوبتر است، چون در سال قبلی شما شاهد بودین که از اثر سیلاب‌ها و باران‌های شدید تمام میوه‌جات و حتی محصولات زراعتی خساره‌مند شد. امسال در حدود 7 الی 10% حاصلات سیب در ولایت لوگر افزایش یافته است. سیب خود در ولایت لوگر انواع و اقسام زیاد دارد که عبارت از سیب‌های استرکنگ است، گلدن است، گالاس، سموتیس و جورس است. سیب‌های محلی خود لوگر بهترین سیب است. بل پلو د لوګر ولایت بڼوال هم د مڼو د حاصلاتو ډیروالی مني او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د مڼو لپاره بازار موندنې او د سړو خونو د جوړولو غوښتونکي دي. حاصلات سیب خو مردم ما زیاد زحمت کش است، در قدر وقت زیاد زحمت کشیدن، شوره میدن، تکلیف میکشن، دوام میزنن. حاصلات سیب ان شاء الله بیخی فضل خدا اینطور خوب است، از انگور هم خوب است و از دیگر زراعت هم ان شاء الله بد نبوده. وقتی که سر حاصل میاد فهمیدی حاصل ما که رسید فهمیدی با توان ما میشد، به خاطر که ما سردخانه نداریم بیرش چی کنیم. به روز بازار فهمیدی مرز خدا پاکستان هم بند میکنه، تاجیکستان هم بند میکنه، روز یک انبار کلش میمونه. بل پلو د لوګر ولایت بڼوال هم د مڼو د حاصلاتو ډیروالی مني او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د مڼو لپاره بازار موندنې او د سړو خونو د جوړولو غوښتونکي دي. هیله دې نه وي چې سږکال په دې ولایت کې د کرنیزو توکو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی او د کرنې او مالدارۍ ریاست هم په دې برخه کې خپلې هڅې نه دي سپمولي.